انګلیش نه وزدا نو دا ویډیو تاسو د پاره ده. کله څوک موږ ته یو خط راوړي په واتس اپ کې انستګرام کې یا هم د سکرین باندې کوم یو خط نو موږ په نه پوهیږو چې هغه په انګلیشي ژبه کې په دوج کې یا په اټلی کې وي هر یو ژبه وي موږ په نه پوهیږو غواړي چې خپل پښتو ته یا کومه ژبه چې تاسو یې هغې ته واړوئ ډایرکټ تاسو ته ټرانسلیټ کړي یا چې څنګه کلیک کړي او ټرانسلیټ شي څنګه کېږي نو دا به چې پلسټور نه به ډاونلوډ کړئ سویفټ ټرانسلیټ یا چارټ ټرانسلیټ پر واتساپ دا به ورکړئ داسې ته اپلیکیشن به راشي نو دې کې دلته به تاسو لاړ شئ خپله ژبه به سلیکټ کړئ چې تاسو کومه خپله ژبه ده نو اولنۍ دا ده چې مای لینګویج پښتو او دې خوا چې کومه لینګویج ته غواړئ چې ټرانسلیټ کړي کومه ژبه ته غواړئ ټرانسلیټ کړي نو دا درې اپشن سری دا به ان وساتئ دا څنګه ان وساتئ وګوره دلته درته یو شی راغلی نه دا اپشن شین وګوره ان دا وګوره ان دا به ان وساتئ دا د انستګرام ته لاړ شو ته وګورو هلته څه شی ټرانسلیټ کوي او که نه اوس دا وګوره جرمني لارجسټ یونیورسټي آفرز اوس دا اوس په دې باندې موږ نه پوهېږو چې دا انګلیسي ده نو دلته به په دې باندې داسې زور ونیسي وګوره د المان تر ټولو لوی پوهنتون د زده کوونکو لپاره په انګلیسي کې دا وګوره دا ټول هر شی پکې تاسو ته ټرانسلیټ کوي کوم خط چې ده په عکس هم ډایرکټ باسره شي دې باندې به ډایرکټ همداسې ووهې او چې کله ته ټرانسلیټ کوې نو داسې بیا راکش کې بیا دغه کیبورډ نه عکس وباسو اوس ګوره عکس وباسه خپل هلته وګوره خپله لاړ شي ټرانسلیټ دلته هم ده اوکې باندې وهئ دا وګوره ودرېده تا ته خپله ټرانسلیټ کړه دا کم انګلیسي کې چې مخکې لیکلی و نو دی تا ته ډایرکټ خپله پښتو ته واړوو اوس که چاته دا مشکل وي او ستاسو ملګرو ته هم دا مشکل وي نو هغې ته ویډیو ولېږئ او د نورو ښایسته ویډیوګانو دپاره فکس ویز ابس سره اوسېږئ السلام علیکم